سلامونه او نیکی هیلې تاسو ټول عزیزانو ته امیدوار یم تاسو ټول جوړ او تیار وسی. ګوره په یو حقیقت خو موږ تاسو ټول ډیر ښه پوهیږو چې متاسفانه په افغانستان کې کم کسان چې د ای کامرس بخصوص د امازون بخش سٹارټ کوي، یعنی په دې مطمئنه اوسئ چې 90% نه زیات کسان دي چې هغه فیل کیږي د بزنس کې. وجه چې شی ده چې د بزنس کې خلک بخصوص افغانان زیاتره په دې کې فیل کیږي. د دې دلایل ډیر مختلف دي، خو یو ډیر اساسی موضوع یا مهمه موضوع دا ده چې زموږ تاسو چې کوم لاره ده د دې شي د زده کړې لپاره هغه په غلطه لار روان یو. که تاسو زموږ ګاونډي ملکونه لکه هند دي، که پاکستان که بنګلادیشي، تاسو وګورئ دې ملکونه په کم ډول ای کامرس بزنس زده کوي. دوی هم لکه موږ تاسو غوندې اقتصادي مشکلات لري او کافي پیسې نه لري چې دوی وکولی سي دې بزنس کې انویسټ وکړي او دا بزنس سٹارټ کړي، خو د دوی لارې چارې ډیر متفاوتې دي. نو زما خپل هغه د تجربې پر اساس سره نن زه تاسو ته دغه د ای کامرس بخصوص د امازون د زده کړې بخش که امازونی که نور بخش وسیږي د دې روډ میپ چې شی دی، تاسو په کوم لارې لاړ شئ چې ترڅو وکولی سئ چې په هغه 100% کې را داخل شئ چې کوم کسان دې بزنس کې سکسس شوي دي، که څه د سرویس بخش دی او که څه د پروډکټس بخش دی. نو اوس راځو په ګډه سره موږ تاسو دغه سکرین کې تاسو چې ګورئ نن ورځ موږ تاسو دغه د امازون د سکسس لپاره دا روډ میپ چې شی دی، تاسو په کوم لارې باید ولاړ سئ ترڅو وکولی سئ په دې بزنس کې څه کوئ سکسس حاصل کړئ. ښه، لومړنی خو زه خپل په هکله تاسو ته وایم، زما تقریبا 3 کاله دی تجربه کیږي څه د منټورشپ یعنی د سرویس بخش کې څه اوسیږي او څه د پروډکټ په سیلز کې. دواړه بخش کې زما سره کافي تجربه ده او زما دغه د تجربې پر اساس سره زه تاسو ته یو روډ میپ جوړ کړی دی. کوم روډ میپ چې په مختلفو ملکونو کې کوم کسان چې سکسس شوي دي، کوم چې زما تجربه شوې ده، هغه زه تاسو سره شریکوم. یاد لرئ دغه روډ میپ چې زه کوم تاسو سره شریکوم ریکوایرمنټس دا دی چې حد اقل 6 میاشتې تاسو ورکړئ. ګوره دا یاد لرئ چې هر سکیل د زده کړې لپاره لازمي دا ده چې تاسو سره باید حد اقل 6 میاشتې هغه ته وخت ورکړئ. دا د دنیا اصول دی. نو انشاءالله تاسو د بګینر لیول نه تر انټرمیډیټ دلته تاسو اچیو کوی سئ. اډوانس یا ایکسپرټ لیول اچیو کول سره هغه به په سکیل کال لري. څوک کوی سي په 1 کال کې، څوک 2 کال کې، څوک 3، څوک 5، څوک 6 کال یا 2 کال کې کوی سي چې په هغه کې څه کې ایکسپیرینس حاصل کړي. د دې سکیل د زده کولو لپاره ریکوایرمنټس طبق معمول لکه ټولو غوندې یو شان دی. لومړی تاسو باید په دې کې افرټ وکړئ، یعنی باید تاسو په دې کې محنت وباسئ. داسې نه اوسیږي چې تاسو دا شی لایټ ونیسئ او محنت ونه کوئ. دویم دا د کنسسټنسي ډیسپلین باید ولرئ. دا معنا چې تاسو کله که 1.5 میاشت وخت ورکوئ، د هر ډول ډسټربنس که فیملی، که موبایل، که فرینډس، دا ټول باید تاسو سایډ کې پرېږدئ. حد اقل د ورځې تاسو وکولی سئ که 2 ساعت هم دې شي ته ورکړئ، دا میکسیمم دی. ښه، نو انشاءالله چې تاسو کوی سئ چې ډیر شیان ترلاسه کوي. او بل یاد لرئ نیور ګیو اپ منټالیټي باید تاسو کې موجود وي. یعنی دا مطلب دی چې کوم برنامه زه تاسو در کوم میبي یو کسان داسې وي چې د 6 میاشتو نه زیات وخت وغواړي، یو تعداد داسې کسان چې د 2 ساعت نه زیات محنت غواړي. نو تاسو لازمي دا ده چې تاسو باید دې شي ته کوشش وکړئ چې دا داسې شی دی چې ټوله نړۍ اوس که څوک بزنس کوي نو آنلاین د ټول شفت شوی دنیا. نو آنلاین بزنس کې کامیابیدل حوصلې شرط اساسی دی او هیڅ کله که څه تاسو کوم چیرته نقصان وکړئ، تاوان وکړئ، مشکلات د اکاونټ پیداسو دی مثلا نیور ګیو اپ وکړئ، یعنی خپل کار جاری ساتئ. انشاءالله چې په دې مطمئنه اوسئ چې ورځ نه ورځ تاسو خپل کامیابی حاصلوئ، څرنګه چې الحمدلله موږ تر دې سطحه پورې رسیدلی یو. ښه، نو اوس دغه روډ میپ چې کوم یو زه تاسو سره شریکوم، په دې روډ میپ کې 4 سټیپه دي. دا سټیپ ټولو کسانو لپاره کامن دی، که څه برحاله سټوډنټس وي یا کوم کسان چې مطلب دا ویډیو ګوري، د ټول کسانو لپاره سیم دی. نو کوشش وکړئ چې په دغه روډ میپ لاړ سئ. انشاءالله یعنی زما تجربې سره مطمئنه اوسئ چې دې شي کې کامیابي تاسو حاصلوئ. لومړی
فرست سټپ چې تاسو کله هم یو شی یو سکیل زده کوئ، که څه امازون که څه نور سکیل اوسي، لومړنی شی تاسو څه کوئ؟ که غواړئ د هغې زده کړه په دې شکل وکئ چې خپل اشتباهات چې کوم غټ اشتباهات دي په دغه سکیل یا بزنس کې هغه اوایډ کړئ. نو لازمي دا ده چې تاسو د منټور څنګه زده کړئ، د استاد څنګه. دغه منټور زده کول څنګه په دوه شکل دی. کولی سي چې مفت استاد هم اوسي، کولی سي چې پیډ استاد هم وي. مفت استاد نه مراد دلته دا دی چې تاسو په څه ترتیب سره وکئ چې مثلا که هغه کسان چې مثلا وایي چې زه کافي پیسه نه لرم، زما سره ټایم نشته، زه وظیفې کې یم او د آنلاین کلاسونه هم ترتیب نه کیږي او زما موقعیت هم لیرې دی، نو هغه اساس سره تاسو کولی سئ چې فری منټور نه مراد دا دی تاسو کولی سئ په یوټیوب کې اوس ماشاءالله بې حده زیات یوټیوب کې، اوډیمی کې، په مختلف پلیټفارمونو کې مختلف منټورونو خپل ویډیوګانې په شي کې اچولي دي. تاسو کولی سئ چې هغې ویډیوګانې وګورئ، ورته وخت ورکئ. خو څومره وخت ورکئ؟ د ورځې حد اقل لازمي دا ده چې ما مخکې مې یادوري وکړم میکسیمم 2 ساعته انشاءالله چې مطمئن واوسئ کولی سئ ترتیب یې کړئ. کوم وخت کې؟ معمولا د شپې ټایم کې، مثلا 8 تر 10 بجو انشاءالله چې ښه فرصت وي. کولی سئ چې تاسو د ګوګل نه استفاده وکړئ، ټیکس په شکل سره خپل موضوعګانې چې کوم تاسو وینئ هغه وګورئ، او کولی سئ چې خپل پوښتنې مطرح کړئ. د پوښتنې د مطرح کولو لپاره 2 اپشنه دي. یو کولی سئ چې تاسو نه د اے آی ټولز نه استفاده وکړئ. مطمئن یم زما خپل تجربې سره 80% اے آی نن ورځ چې کوم پوښتنې تاسو کوئ اکوریټ ځواب ورکوي. او تاسو کولی سئ چې کوم فری ګروپس چې کوم یو دی د مختلفو اکیډمیانې، مختلفو سنټرونو، مختلفو منټوران چې کوم یو دي خپل فری ګروپونه لري، تاسو کولی سئ چې هلته خپل پوښتنې مطرح کړئ او ځواب حاصل کړئ. یا کولی سئ چې د بازار نه ریکارډ د کوم چې منټورونه دي د هغې نه په کمه نازله پیسه ویډیوګانې واخلئ او موضوع یې واورئ. ولې یاد لرئ په فری منټورشپس کې تر ټولو 2 غټې مشکلات دي. یو، که تاسو د یوټیوب نه ویډیوګانو ګورئ، زما خپله تجربه ده هیڅ کله خلک سیستم نه ښیي. وجې دا ده چې ګوره پروډکټ او سرویس دواړه پیډ دي، نو که خلک فری کانټینټ اچي معلومداره دی چې په هغه کې بعضې موضوعګانې کم وي. خو موږ فی سبیل الله کوشش کوو چې میکسیمم خپل څه چې زموږ ایکسپیرینس او نالج دی هغه تاسو ته ټرانسفر کړو. دویم، سپورټ نه وي. اوس مثلا ستا ذهن کې کوم پوښتنه راله، شاید ته استاد ونه لري، نو هغه وجې نه هغه پوښتنه حل کول ډېر سخت دي. امکان لري بعضې منټوران داسې وي تجربې په یوټیوب ویډیوګانې اچولي چې تجربه یې نه وي کړې، نو تاسو په غلطې لارې ولاړ سئ، نو امکان لري دغه ډېر مسلې موجودې وي. لاک اف سپورټ هم کیدای سي او کیدای سي چې رانګ ډایرکشن کې هم تاسو ولاړ سئ. راځئ تاسو ښه ویډیوګانې وکتلې، ښه مختلف بلاګس یا مقالې مو ووایلې، خپل پوښتنې مو مطرح کړئ، که څه پیډ ګروپونو کې څه فری ګروپونو کې اوسئ. دا یو ترتیب دی. بل مسله دا ده چې هغه کسان سره چې پیسه موجود اوسي، زما په نظر نننی شرایط کې انشاءالله چې داسې میکسیمم که تاسو 15,000 تر 10,000 شاوخوا کې آسپاس تاسو انویسټمنټ دی بخش کې وکړئ، ځکه هر سکیل زده کول ټول انویسټمنټ دی. نو چې دلته تاسو وکړئ، تاسو مطمئن اوسئ چې کوم کسان پیسه لري، کوم کسان چې ټایم لري، کولی سي چې یو ښه کس ته لاړ شي او د هغې نه منټورشپ واخلي. منټورشپ ښه والی دا دی چې هلته سیستم مطرح کېږي، تاسو ښه سپورټ درکول کېږي استاد لخوا، د ټیم لخوا، دا ټوله ترتیب دی. نو لومړنی کار ستاسو به څه شي وي چې تاسو به یو منټور سره کښېنئ، که څه فری که څه پیډ والی. د دې سره حد اقل څومره وخت باید ورکړئ؟ 45 ورځې یا 1.5 میاشت کې انشاءالله چې د دې چې کوم بیسک دی تاسو زده کوئ. تیوریټیکل نالج چې کوم یو دی او پلس 20% چې کوم پریکټیکل دی هغه تاسو ټوله زده کوئ. دا سټپ چې کله تاسو 1.5 میاشت زده کړه تکمیل کړه، دویم او تر ټولو مهم شی چې شی دی، ګورئ عملی تجربه حاصلول ډیر لازمي خبره ده. نو دا عملی تجربه تاسو کولی سئ چې د انټرنشپ په شکل سره
د مختلفو اکیډمیانو یا ایجنسیانو سره په پیډ شکل سره څه وکړئ، مثلا یو فیس ورکړئ، د هغوی سره پریکټیکل کار وکړئ. یا کوئ چې تاسو ایجنسیانې وکړئ. ګوره د انټرنشپ او د ایجنسي توپیر څه شی دی؟ ایجنسی کې داسې وي لکه مثلا یو تعداد سره الریډي د امازون اکاونټ ته په ټیم کې 2 نفر دی، غواړي 2 نفر نور هم ونیسي، خو هغوی لازمي دا دی چې بیسیک نالج ولري. نو هغوی څه کوي؟ هغه کسان ځان سره هایر کوي او هغه کسان سره په ټیم کې کار کوي او هغه هم سکیل ډیولپ کیږي او هم هغه ایجنسی ته پروفیټ رسیږي. نو چې دا معمولا ایجنسیانې اگزام اخلي چې کله تاسو شارټ لیست ولې د شارټ لیست کېدو نه وروسته تاسو ته څه کیږي؟ تاسو کوئ چې هغه ایجنسی کې فری کار وکړئ. که هغه اپورچونټیز نه وي نو بیا تاسو کوئ چې انټرنشپ کې هم ترتیب سره وکړئ چې مثلا کوم اکیډمي سره پیډ ورسره ووایس او هغې پریکټیکل زده کړئ چې دغه ای کامرس بزنس په خصوص د امازون بزنس څنګه مخته ځي. دا ترتیب مو چې کله حد اقل باید 1.5 میاشت ورکړئ. حد اقل امکان لري بعضو کسان ته 2 میاشتې انټرنشپ سي، 3 میاشتې سي، هغه خپل د هغې افرټ او د هغې ټایمینګ پر اساس، خو مینیمم 1.5 میاشت لازمي دا ده چې تاسو ورکړئ. نو کله چې تاسو د یو منټور سره درس وویلی، انټرنشپ مو کله ختم کړئ، د هغې نه وروسته تاسو به څه کوئ؟ پروډکټ سیل به نه کوئ. یاد لرئ چې پروډکټ سیل نه کوئ. دلته زموږ ستاسو اکثریت اشتباه ده. سکیل مو زده کړئ، انټرنشپ مو وکړئ، ډایرکټ داخلیږو دا ته چې پروډکټ لانچ کو. نه، پروډکټ لانچ کول نه مخکې ستاسو سره لازمي دا ده چې یو تعداد ته خپل سرویس ورکړئ چې کوم شی مو انټرنشپ کې زده کړي هغه پریکټیکل امپلیمنٹ کړئ. یعنی مطلب دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې اکاونټ د بل چای، پیسې د بل چای، تاسو د هغې سره ترتیب وکړئ. مثلا بغیر لدین تاسو کوئ چې سمال کې سرویس هم ارائه کړئ، کوچنی سرویس. مثلا که امازون هول سیل وای، کوئ چې برانډ اپروول ورکړئ یا کوئ چې ټولز خرڅ کړئ، خو کوشش وکړئ چې هغه سرویس کې داخل سي چې کوم ټیکنیکلی که اوس هول سیل کې داخليږي، پروډکټ انالیسس، پروډکټ برانډ اپروول، مثلا اکاونټ هینډلینګ، دا ټول ټیکنیکل خبرې دي. نو کوشش وکړئ چې په ټیکنیکل پارت کې چې کوم یو دی تاسو مینیمم اټلیست 3 منثس سرویس ورکړئ. اوس کوئ چې دا سرویس لوکل مارکیټ ته ورکړئ. لوکل مارکیټ نه دا دی چې کله مثلا انټرنشپ ختم کړئ، مختلف اکیډمیان یا ایجنسیانې ګروپونه کې ځان خپل اډ کړئ، یا کوم لوکل ګروپونه اوسېږي، که څه فیسبوک کې، څه واتساپ کې، څه ټیلیګرام کې، هلته خلک هرو مرو یو څوک به اکاونټ لري، پیسې لري، ستاسو پروډکټ مثلا پکارېږي، نو پروډکټ ورته ورکړئ. یو دا کوئ. یا مثال په تور سره تاسو کولی شئ دا چی شي وکړئ، مثلا فریلانسینګ وکړئ. فریلانسینګ نه مراد دا دی چې مختلف پلیټفارمونه، لکه د مثال په تور زه تاسو ته سکرین کې ښیم، وګورئ دلته اوس تاسو ته ښکاري. ګورئ زه مثلا ما سرویس ورکړی دی، فرض مثال دی میاشتې چې کوم یو دی، ما تقریبا فکر وکړئ $1000 شاوخوا فایور کې سرویسز ورکړی دی، او فی الحال هم ګورئ 3 دانې سرویسز چې کوم یو دی ما سره پینډینګ پراته دي چې دا 3 دانې باید زه سرخلاص کړم $300 شاوخوا ته. یعنی تاسو کوئ چې هم د فریلانسینګ په شکل عام دی، لوکل مارکیټ ته تاسو وکړئ، خپل سرویسز ورکړئ ترڅو دې شي کې تاسو ماهر سئ او وګورئ چې آیا دا بزنس چې کوم یو دی څومره پوټنشل لري. زه که دې بزنس کې داخلیږم څومره به د پروفیټ زه سوچ کوی. نو همیشه ریسک مینیمایز کول شرط دی. نو کله چې هم تاسو درس ووایله، کله چې انټرنشپ مو وکړئ، کله چې سرویسز نه مو سٹارټ وکړئ، سرویسز کوئ چې مینیمم 3 میاشت ورکړئ. زما ایکسپیرینس دی، ځکه سرویس چې ورکوي تاسو چې کوم زده کړه کړئ، کوم انټرنشپ کړی دی، هغه پریکټیکل کیږي. تاسو چې ښه سرویس پرووایډر شولی دی، مطمئن اوسئ چې ښه پروډکټ هم کوئ. اوس مثلا پاکستان خبره کوم خلک اکثرا سرویس ورکي، مثلا د برانډ اپروول سرویس ورکي. باور په خدای وکړئ چې په فریلانس کې فایور کې مثلا ورکي ډیر ماشاءالله ښه عاید کې د میاشتې 200 300 400 دا چې کله لیولونه پاسي په $100 دوی د میاشتې ګټلی سي. نو تاسو هم همداسې ترتیب وکړئ. کله چې تجربه مو حاصله کړه، پیسې مو یو اندازه پیدا کړي، نیکسټ سټیپس تاسو چې وي خپل بزنس سٹارټ کړئ. اوس دغه بزنس تاسو کوئ چې د بل چا سره پارټنرشپ هم وکړئ، یا هم تاسو کوئ چې خپل
بزنس کلاس کې. اوس د بل چا سره شواله څه شی دی؟ بل چا سره شواله دی چې په دې جریان کې شپږ میاشتې کې هرو مرو هیڅ امکان نه لري چې تاسو اول خو چې خپل کې مو امکان لري څوک په خارج کې، یا امکان لري چې تاسو خپل دا چی شي وکړئ، دا چی شي مثلا کوم کلاینټ د فایور نه پیدا کړي چې خارج کې اوسېږي، هغه خپل سرویسز یا پیسې درته ترتیب درکوي. نو دې شي امکانات شته چې اکاونټ د دوی پیسې د دوی تاسو ورسره پارټنرشپ کې داخل شئ، تاسو خپل سکیل ورکړئ او د دوی پیسې او اکاونټ د دوی اوسي. نو په دې ترتیب سره سم تاسو هغه کوم دا چیز چې دی بزنس سٹارټ کیږي، پروډکټ لانچ کی، تاسو پریکټیکل داخليږئ او دا غینه چې ورسته سو تاسو چې کله د اکاونټ پریکټیکل ایکسپیرینس هم حاصل کړئ، د سرویس نه هم حاصل کړئ، اوسې وخت دی چې تاسو خپل اکاونټ کریټ کړئ او خپل پیسې انویسټ کړئ. دا د موست سکیور، لیس ریسکی او های سکسسفل پیټرن دی. نو چې په دې پیټرن سره تاسو مخکې ولاړ سئ، مطمئن اوسئ های چانسز دی چې تاسو په هغو 100% کې راسئ. نو دغه ټوله پروسس چې کوم یو دی د فورت سټیج چې کوم یو دی، ځکه تاسو بزنس کوئ هلته لیمیټیشن د ټایم نشته، تاسو کوئ چې مثلا هغې کې ایکسپیرینس لیول کې په یو کال کې ورسېږي، 2 کال کې، 3 کال کې، هغه بیا آهسته آهسته تجربه ده. نو دغه و د نننۍ ورځ زموږ تاسو ټاپک. کوشش وکړئ چې هر بزنس سٹارټ کوئ پلان لازمي دی. پلان که هر کس ته تاسو لاړ شئ او زما دغه پلان شریک مطمئن اوسئ چې تاسو هغوی به درته مثبت فیډبیک درکړي او وایي چې دا کوم لاره چاره چې ده اوکې ده. نو تاسو ټول په الله پاک سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.